السلام علیکم دوستانو. نن یو ډیر افسوسناکه واقعه ده. ته یې راسره وګورئ. په پېښور کې تاکال تانې په حدود کې انجمن تاجران صدر کمو کسانو وژلی ده. نور ته یې په دغه ویډیو کې راسره وګورئ. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو پرون د تاکال تانې په حدود کې د انجمن تاجران صدر نامعلوم کسانو وژلې دي. په پېښور کې په 24 غنټې کې دا سلورم کیس دی چې ملزمان نامعلوم دي. کوم د لګروس وګورونو په پېښور کې د داسې واقعاتو تعداد کې خطیزه سره اضافه کیږي چې ملزمان نامعلوم وي. دی صدر صاحب چې کوم وجل شوی دی د دې فیملی سره هم خبرې کوو، پولیس سره هم خبرې کوو چې یاره دی کې هغه څومره تفتیش کړي دي. خو نور تفصیل به موږ تاسو له په دې ریپورت کې درکو. خو په دې کې چې کوم معلومات موږ ته شوی دي نو هغه دا دي چې یو ډیر سازش سره د دې د امر چې دا شوی دی ځکه چې پهله ورته بجلی خراب کړی شوی دا چې دی روزي هغه نه پس دی وجل شوی دی. باقي تفصیل چې کوم دی هغه موږ تاسو له دې ریپورت کې درکو. نو مانه دا والد صاحب ته تالی دلې او دغه ټیم کې ته جمعه تر روانه دغه خبر راته لګو کا او چې دا خو داسې دا واقع شوی د 15 بجو ټایم کې بیا زموږ دلته په کم شپږ بجې زه روانم منځله. دلته ماته یو ملګري ویل چې راشه امیر صاحب څوک هلک څوک سړی پروت دی. چې زه څنګه ورنږدې شوم لرې نه ما وپېژندم ورته دا خو مې والد صاحب دی. چې ورغلم اوله کې خو پوړۍ پرته وه دې لاندې پروت و. زما دا ګمان و میل پوړۍ نه راغورځېدلې. خو بیا د هغې نه پس چې کوم دی وینه ډېره پرته وه نو ما ورله کتو چې دا وینه کوم ځای نه تلې چې په سر مې ورله ورور ته مې رنګم وکړم ورته ویل راشه والد صاحب حاجي صاحب د دغه نه راغورځېدلې پوړۍ نه. خو بیا د هغې نه پس چې کوم دی داسې ورته کله رور مې رالو ما ورله په سر ګوتې والي تپوسونه مې د کول که نه ورته کاکا ویلو کاکا ولې په سر مې ورله ګوتې والي چې هم که دا صدر کې د بولېټ کوم نشان و که نه سوري هغې باندې مې ګوته ولګېده. بیا ما رور ته ویل لره دا خو داسې کیس شوی دی. دا څو ډزه لګېدلې؟ دا 4 ډزه جي. یو ډز دلته په بره سر لګېدلی و، بیا یو مرۍ کې لګېدلی و، یو ترخ کې یو دلته لګېدلی. تا سره نو خبرې ونه شوې ساتې نه جنازه چې ورغلم او ما ورله څنګه مخ راواړولو نو دا سترګې داسې نیم بندې وې او بیا مې ورله چې داسې په خېټه لاس ووهلو بدن یې یخ و نو اندازتن داسې ده چې زما د دې ورتګ نه یو 40-45 منټ مخکې دې الله غشتي وه اسپایر شوي. اورنګزیب خان جانزیب خان ستاسو مشر ورو یا کشر؟ ما نه مشر وي. تاسو د دې وقوعې څنګه پته ولګېده؟ تاسو چېرته وې؟ زه خو صادق آباد کې وم، زه په ضلع کې وم جي. ما له چلته پته ول بیا زه هلته نه روان شوم جي. تاسو دواړه وروڼه تبلیغ کې زیات وخت ورکوئ؟ یا شکر یا سالانه چلم لګو 4 میاشتې چې روزه هم دغه کوو چې وخت په وخت سره. هغې اخري ځل کله تلي تبلیغ له؟ نه هغوی لکه په خپو باندې دغه شوي نو هغه اوس په مقام باندې بیا کار کولو بار نه شو د خپو کې لږ دغه باتروم هغه ته دغه ول نو هغه پس په مقام به کار کولو. تاسو د وراره سره ما خبره وکړه دي چې کوم اف آی آر هم کړی دي پکې ویلي چې ملزمان نامعلوم و که نه؟ نامعلومه چې داسې پته نه لري. پولیس تاسو له څه تسلي درکړې ده پته به ولګي چې دا الله تعالی خیر به شي موږ له دغه وکړو انویسټیګیشن. ضرور څنګه طبیعت والا اوس داسې ډېر ښه نرم طبیعت والا انسان ور چا سره ښه لیک سلیک دوا سلام دومره نیک سړي سره بیا دونه ظلم څنګه کېږي؟ والله نه پوهېږو چې موږ چا سره دغه نه دغه کړی خو دغه کار موږ سره وکړو. خلکو خبرو شو چې بس د دواګانو در مارتې 10 منټه خبرو شو په مارتې ما له امیر صاحب چا سره دغه وکړو زه ګشت لازم بس ما ته اخر وي پسې دواګانو درخواست دواګان نه کوم. تاسو بیل کورونو کې اوسئ؟ عزیر خان پرون چې ستا د والد صاحب جانزیب خان کم قتل شوی و که نه د دغه ټایم چېرته تلو تاسو ته څنګه پته ولګېده؟ دا چې جومات له تلو مونځ له تلو په کم 15 بجې دی روانو جومات ته روانو مونځ له سهار مونځ له روانو. بیا څه چلو شو تاسو ته څنګه پته ولګېده چې دی مړ دی؟ مونږ ته جي 5:40 منټ باندې مې رور روانو جومات ته همدغه جومات ته زموږ د محلې مسجد دی نو هغه روانو جومات ته مونځ له مونږ ما ته بیا رور کال وکړو چې یاره داسې والد صاحب زخمي شوی دی او پروت دی. بیا چې مونږ راغلو زه راغلم خو والد صاحب مې بس بیا په حق رسېدلی او ساتې نه وتی. دی عمر څومره او دی څه کار روزګار کوو؟ دی جی عمر 56 و 56 سالو او کار روزګار به تبلیغ به کولو مړی ژوندې به کولو د انجمن تاجران صدر یونیورسيټي روډ. دې نه مخکې دې څه چا سره داسې جنګ جګړه یا څه خبره اتره؟ هېڅ نه دي راغلي زمونږ چا سره هېڅ څه نه توره سپینه هېڅ هم نشته.
تاسو وایي چې دې مونځ له توغ ما اورېدلي چې دې جومات کې به د اذان به هم دې ورکولو. اذان به جی دی به وخت په وخت به هم په دغه وجه تلو چې سهار اذان به د کولو 5 بجې به اذان د کولو نو دی په وخت لو دی د وجه نه به د ګنټه مخکې تلو. رور دې سوي چې دې ورلو نو دې مړ شوی ورغه نو هغه پروتو چې پروتو هغه مونږ چې به بیا راغلم مونږ چک کو نو بس وفات شو. تاسو له جوسه پورې پولیس راغلي دي ای د څه تسلی درکړې ده څه خبره ترې شوې او جی ایس پی صاحب هم راغلی او ډي ایس پی صاحب ایس ایچ او صاحب هم لایک یقین دهانی راکړي چې ان شاء الله پراپر انویسټیګیشن او شفاف انویسټیګیشن به کیږي. دا اکثر د شپې یا د ټیم کې سنیچینګ هم کیږي. ستا والد صاحب سره پیسې موبایل په جیب کې موجود چې کله تاسو ورغلې او جی چې مونږ ورغلو پیسې مور سره موجود وي او موبایل هم ور سره موجود نو سنیچینګ نه دی دا جی ټارګټ دی. څه وجه کې دي شي اسه بس دا اوس دی ملزم ته پته یو الله ته پته مونږ ته صحیح علم نشته. تاسو ورونه مونږ دوه وروڼه یو. تاسو کار روزګار زه یو لوکل فارم دی کې جاب کوم. علمزیب خان دا جانزیب چې کوم قتل شوی دا تاسو دا چیز ماتره وځي دی وی چې را دغه چا سره صدا سي جنگ جګړه سلین دین تناظم نو دی مونږ لتل دا څه وجه کې دي شي. ایره جی تاسو خو د پېښور هم نو مان حل پتم دا د یونیورسيټي روډ انجمن تاجران د تاکال صدر هم وو او دا زموږ تر وو تبلیغ کار ویم کولو او خو مزګزار سړی مو سار بیا ځانونه هم کولو خدا و چې دا بجلی و دا کټ کړي و د موږ اوس نور سی سی ټي وي ویډیوز هم وکړو 4 بجو کې چې کوم دلته موټر سایکل ولاړی سٹارټ ولاړی او هغه چې سٹارټي د 4 بجې بیا زماره تر بجلی چې کټ شوی دغه ټایم کې د چې را پاسي نو دغه 4:42 باندې د کور نوزي چونکه د الکتریک سٹور د بجلی طریقه مرتلم نو دغه دوران کې پوډه راوغستا ولاړو د کې اف سی بیک باندې دلته پوډه کې خدا غتارټی کول واستانه کې او بیا دا واقع شو او دا واقع چې وشو نو موږ ته پته نه و خو د دې کورواله واغی چوکته یاره دا خو دغه سپورې دی خو وته ری خو راغله نه دي چرته پوډه نه پری وته کس چلو شو هغه زویرا پاسولې دی چوک دی جمعات کې وای زما بل ترم دی هم جمعات کې هغه چوکته چې هغه جمعات کې خو هم نشته بیا دې چې بردا سیټ ته وتی نو دا لټ پت پروت وسلوړه زما په خلته لګیدل و چې علمزیب به تا د کیمرو خبرو کنه چې د سی سی ټي وي کې تاسو سلیدل امداغي کې سو هغه کې دا چې مخامخ یو موټر سایکل ولاړ سٹارټ ولاړ دی زموږ د ګیټ ته ګوري یو ځلې شانتي به مخدا شانتي شي ټیک شو جی او بل دا یو زوري خبر استاسو په توسط سره زکول غواړم چې پرونه پولیس خو موږ راغ اس پی انویسټیګیشن امراغو ډي اس پی انویسټیګیشن امراغو ډي اس پی کینټ امراغو اس ایچ او نومان به امراغو او سید محمد چې کوم اډیشنل اس ایچ او د هم راغلو هغه موږ سره منډه هم والا خدا کیمرو ریکارډینګ چې کوم نه په دې حق لمړې موږ دینه سټیسفای نه یو لکه دا تاسو موږ چې لکه دا دغه د دلته کیمرا دین را شواله نو ویره تاسو لګوري کور چرته دي او لکه مونږ ګورو بیا غلط لمون په رنگونه کوا غسیزونه ته مونږ والو خیر کې سوینا خو لکه دا خو مونږ کار نه کوي چې لکه مونږ سی سی ټي وي او د پولیس کار دی سی سی ټي وي کیمرې ریکارډینګ اغستل او کوم غواړو هغه مونږ یا راکې یا نه راکې خو چې هغه وګړي قانوني لحاظ سره غیلا سو کول شي او د تجید چې کوم ځای کې وکو شوی دا زما تر چې چرته ولګ بالکل د دې سټریټ برا درې کیمرې لګېدلې دي هغه کې چې کوم دی دوه کیمرې دا لګېدلې دي د زون مونږ بیا زون ورله پولیس والا ورغو اې کې دا شکار شوی دی چې هغه وته ویلي چې نه له موږ اسلام آباد نه پرمیشن اخلو بیا هغه وته لګ ډیر خوړې دا و چې راستا پروت ته و پوره پر تر اوتره پروت ته بد بیا په کوم نه پینځونه بیا ډایرک هغه ویډیو وړي په باندې پینځو ته نو د دې څه مطلب شو مطلب دا دی چې نه خو ته ښکارا خبره ده چې ډیلیټ کړي ده دا به تاسو د ښکارا خبره ده خو لکه دا زه تاسو دا خبره ویل غواړم کدا ډیلیټ هم کی نو پدې باندې خو زمونږه قاتلان چې کوم دی خو بچ کې دي نشي کاغه فرضو کا مونږ ته سی سی ټي وي کیمرې ریکارډینګ یا مونږ ته بل څه نه ملاوي کې مونږ سبل آپشن روډ باندې دوه دی بیا مونږ روډ باندو او یونیورسيټي ویا داسي باندو عام سړی خو نو سره چرګي بچي خو نو انسانو د انجمن تاجران د تاکال لپاره به دې روډه خدمات دي ټیک او نو موږ چې کوم نه بیا مکمل روډ به بندو دي چې موږ پوره تاکالو موږ سره ولاړی زموږ فیملی زموږ یار دوست او بیا ودا شدید ترين احتجاجي او دا احتجاج بیا موږ اسمبلی حال تم رسو زستاسو په توسط سره سی سی پی ته هم ډېر ښه انسان دي چې موږ ویډیوز ګورو خدغه کړي دي زموږ دا حق هم جوړيږي چې دا یو د سی سی پی د تمله یو وزټ هم دلته راشي دوا د راځي یا چې زموږ څه تاسو کې دا موږ د حق دي چې دا پبلک سروانت دي
او موږ پبلک یو، نه زموږ رایټ دی چې دا دلته موږ راشي، او که نه هغه مصروف وي راتلی نه شي نو هغه دې भरपूर ایکشن واخلي. پرون دلته غلام علي صاحب هم راغلی و، میر هم راغلی و، هغوی موږ ته یادګاني راکړه چې دغه څیز موږ انشاءالله دغه څیز کوو. ټیک ده جي، زه به تاسو ته ځان له هغه فوټیج زه وښیم چې زما تره څنګه پروت دی، کوم رنګې وینه ترې وته، لکه چې پې که چېرته چرګه چا راړه کړې ده هغه وینه ترې ځي. دا زموږ ملک دی، دا زموږ معاشره ده، دا زموږ دغه دی. لکه موږ به صرف دا کوو چې صرف قتل به کېږي، به روډه که میډیا والا راغه بس هغه یو کلیپ وچلوي پولیس به راشي. نه 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 نه، چوپ پاتې کېدل نشته. موږ له به دا قاتلان راکوي، دا قاتلان دا ښکاره خبره ده. او زه دا هم یو ویل غواړم چې زمونږ کم دغه دی وینا دا د یو تن کار نه دی، دا کم از کم د 6-8 تنانو کار دی. باقي دا ښه مکمل پلانینګ ورته کړی دی. څنګه چې تاسو وایئ چې لکه بجلي کټ کړی شوی دی، نو مطلب دا خو سازش شوی دی چې جی دا د جمعې پر ورځ هم دا کار شوی و، د جمعې ورځ و جی، د جمعې پر ورځ اون دا ټایم ورته دغه بجلي کټ کړی. بله خبره دی خلکو ته دا هم پته وه چې دی دا ټایم مونځ لسي، ځکه ده به اذان هم ورکولو، نو چې اذان ورکړي دا له پته ده چې اذان کې 15-20 منټ پاتې هر سړی مؤذن چې کوم دی ځي اذان کې نو خامخا 20-25 منټ پهله ځي، نو دې ته دا مکمل هر یو څیز پته وه. دا تاسو چې کوم وایي چې کور مخې ته موټرسایکل باندې کسان لیدې شوي دي، هغه څو کسان؟ دا چې موټرسایکل دا خو موږ ته صرف یو ښیي، یا به تاسو شیر هم کوم، هغه یو تن ښیي چې په موټرسایکل ولاړ دی. ټیک دی جي، د دې نه علاوه بیا دلته چې کوم دی موږ دغه ټایم کې چې کوم سی سی ټي وي کیمرې څه نورې دي هغې سره ریکارډینګ موږ موصول کړي دي. هغې کې مونږ دا ټایم دی چې دلته یو 2 هلکان دي، هغه داسې روان وي لکه داسې آیسمار ټایپ ښکاري، خو زموږ د علاقې نښې موږ ورپسې ګرځو، پولیس له موږ ورکړې هم ده. هغې کې داسې راشي او بیا د زما تره چې چېرته پروت دی داسې راشي، نو دا دې فاصله او د کیمرو فاصله کې دا تقریبا د 20-25 سیکنډو فاصله ده. خو دا خلک چې کوم دي که دي باقاعده تقریبا 1 منټ یا څه د پاسه 1 منټ پس چې کوم دی واپس راشي، خو د هغې باډي لینګویج نه داسې پته لګي خلک وایي که نه یار هلته لاړ شه دا سړی مړ دی، دلته چا سړی ویشت دی، نه ښه ریلیکس راځي. او د چیز از مخامخ یو وړوکې لاره ده مین روډ ته چې یونیورسټور مړی ادې من چې کوم دی دا خلک توش. ګرانو کتونکو، د جانزیب خان مقتول د فیملی خبرې تاسو واورېدې، دا ډېره زیاته دردناکه واقعه ده. دې حوالې سره د تاکال داڼې پولیس وینا دا ده چې ای د موقع نه چې کوم خالي خولونه هغه برآمد کړي دي، د دې د فیملی بیانونه هم اغشتي دي، او دغلته چې سی سی ټي وي کیمرې کومې لګېدلې دي د هغې ریکارډینګ هم هغې اغشتی دی، او د هغې په بنیاد باندې تفتیش شروع کړی دی. د دې کیس تفتیش او ملزمانو معلومېدل ځکه هم ډېر زیات ضروري دي چې په پېښور کې د ان ټریس کیسونو تعداد چې کم دی هغه ورځ په ورځ زیاتېږي. دې سره دا کم سړی چې مړ دی هغه نشي راتلی، خو د هغه فیملي ته کم سے کم دا سکون میلو شي چې یاره د هغه څه ګناه وه یا د هغه په قتل کې څوک ملوث دي.